امارات د بشپړ واکمنتیا برکت مونږ د بغلان ولایت یعنی د پلخمري او د سمنګانو په مابین کې د شپې تقریبا 3 دقیقې کم 11 بجې دي. الحمدلله امن ده دلته. اسلامي امارت د افغانستان په ټولو غرونو رغو درو باندې بشپړه واکمنتیا لري. الحمدلله داسې نادر خوند کوي. د شپې 3 دقیقې کم 11 بجې دغه دي روان دي قراره قراري. الحمدلله الله دې واکمنه لري. امين. هیڅوک انشاءالله دا وس الله نه ورکوي چې د افغانانو د مسلمانانو امنیت ته خطر ورسوي. امين. ته څه پکې وایې حاجي صاحب؟ زه او شیخ صاحب نن ډېر خوشحاله یم، یعنې د حد نه زیات خوشحاله یم. الحمدلله دا نظام دی الله تعالی دایم او قایم لري. الله تعالی د دې نظام مخالفین نیست او هلاک او نابود کړي. خوب هستین؟ بخیر هستین؟ از کجا؟ از سمنگان. کجا میری؟ چی احساس میکنین دیگه؟ خوشی. تقریبا این احساس اینمی است که در رژیم بیشتر ماهی وقت آمدن نمیتونستیم. 11 بجه شود زغال داشتیم بار کردیم، موتورهای ما رو بارگیری کردیم. بخواستیم بریم خانه دیگه. ناز امارت اسلامی خوشحال. نه از دل خوشحال هستین. بیخی پاک. این امن که الله به افغانا آوردن شما چقدر مطمئن هستین؟ 100% مطمئن هستیم. کدام جای هستین؟ این منطقه کدام جای؟ رباطک. یعنی مربوط ولایت سمنگان. بسیار خوب. بس دعا بکنین، کوشش بکنین که الله عزوجل این نعمت به ما و شما داده. این نعمت از الله عزوجل زمان نگیره. همیشه دعا است. تشکر. خفه نشوین. سلام علیکم. خداحافظ.